حق الله. څنګه چل د ملنګ څنګه دی ونه ډېر ته خپه ناستې؟ دلته د خپل رب او د هغه بندګانو ترمنځ روغ او جوړه کوم. څه حال او څه کیفیت ده؟ دلته الله جل جلاله مني او د هغه بندګان نه مني. حق الله. سلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه چل د ملنګ په دې لوی اجیره کې یوازې ناستې؟ دلته د الله جل جلاله او د هغه د بندګانو ترمنځ روغ او جوړه کوم. حق الله. څه حالت او څه کیفیت ده؟ دلته بندګان مني او الله جل جلاله ورسره نه مني. هغه څنګه؟ هغه داسې هلته چې الله جل جلاله منله او بندگانو نه منله. بندگانو به د الله جل جلاله عبادت او د هغه بندګي روژې نه نیولې، زکات به یې نه ورکول، لمونځونه به یې نه کول او د دنیا په عیش و نیش کې اختول او دا ځای په یاد نه و. نو نن چې دلته راغلي دي او د دې خاورو لاندې دي نو نن یې بندګان مني خو الله جل جلاله ورسره نه مني. ځکه دلته الله جل جلاله ورسره ځکه نه مني بندگان ورته وي ماته خیر دی یا الله یو فرصت مونږ ته راکړه، یو ژوند بیرته راکړه، مونږ به په دنیا کې مونځونه، عبادت، ستا بندګي، ذکر، اذکار او روژې به ونیسو او زکاتونه به ورکړو او ستا ټول اوامر به په ځای کړو. الله جل جلاله ورسره نه مني. تاسو ته مو یو فرصت درکړی و خو تاسې یو امر هم زما په ځای نه کړ، نو نن مو د هغه سزا ده. الله دې په دې ورحمي. آمین. حق الله. حق. عبرت دوستانو دوباره راتګ دنیا ته نشته، نو راځئ د دې طلایي موقع نه استفاده وکړو او د خپل رب سره په ژوندانه کې روغ وکړو او هغه راضي کړو. یا الله ته مو آخري خاتمه د ایمان سره کړې. آمین.